الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رحمان بابا غزل دی. غواسان که گوهر غواړي گوهر دا دی، بې دلان که دلبر غواړي دلبر دا دی. غواس سمندر ته چې ډوبېږي او ملغلرې چې ګوري، او بې دلان نو د چا چې زړه یې خو لکه محبوب یې نه وي، دلبر یې نه وي. نو غواسان که گوهر غواړي گوهر دا دی، او بې دلان که دلبر غواړي دلبر دا دی. نو څوک اب اوس وایي زما یار غوندې به بل یو دلبر نه وي، د جمله او دلبرانو سرور دا دی. سرور رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی، سرور کونین. زما یار غوندې به بل یو دلبر نه وي، د جمله او دلبرانو سرور دا دی. نو کم غواسان چې ملغلرې لټوي نو هغوی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ولټوي، هغه ملغلره ده. او کم بېدلان چې دلبر غواړي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له دلبر کی، ځکه چې زما یار غوندې به بل یو دلبر نه وي، د جمله او دلبرانو سرور دا دی. او خوند د لبو او د چاه زنخدان یې راشئ ګورئ، زمزم دا دی کوثر دا دی. خوند د لبو د هغه خوږې شونډې، خوږې خبرې به یې کولې که نه، او د چاه زنخدان په زنه کې دوغل، چاه کوی ته وایي اکثر دلته هغه یا دلته هغه ډیمپل هغې ته وایي. دا حافظ عشق دی که نه، د حافظ شاعري ګوري که نه، حافظ په شعر کې دی چاهې روی رخشانې شومه چاهې زنخدانې شومه، ستا روښانه مخ او ستا د زنې ډوغل. نو رحمان بابا هم دلته هغه راوستی دی. خوند د لبو او د چاه زنخدان یې راشئ ګورئ، زمزم دا دی کوثر دا دی. نو کوثر خو به هم داسې یو نهر لږ ډوغل شاني که نه، لکه جوړي که نه، د شونډې زمزم دي او د زنې د خل ډوغل چې دی دی څه دی، کوثر دی. چې د وصل او هجران ورته نظر کړم، زه ګمان کړم جنت دا دی سقر دا دی. چې چا په دې دنیا کې وموندو دا اوس حقیقي شعر دی، چا هغه په دې دنیا کې وموندو د هغه لپاره دا جنت دی، چا یې ورک کو یېرې کو د هغه لپاره دا دنیا دوزخ دی. ځکه چې هغه بیا په فضول غلطو کارونو کې ونښلي، کوم نه چې د هغه روح ته نقصان رسي که نه. واه واه واه. چې د وصل او هجران ورته نظر کړم، زه ګمان کړم جنت دا دی سقر دا دی. ته خطبه په منبر سل ولې خطیبه، قدم کېږده په ځان باندې منبر دا دی. ځان خپل میخ خپل خودي نه انا، خپله انا دفن کا په دې قدم کېږده، وی مګه دا منبر دی. ته به اوچت شي، منبر اوچتي که نه، بنده ته پې برتري حاصلوي. څوک چې په منبر ناسي په دې نورو ښکته خلکو ته برتري حاصلوي. نو په دې وجه رحمان بابا وایي چې که ته په انسانانو کې برتري غواړې، علم غواړې، اوچتېدل غواړې، نو خپل نفس خپل میخ خپله انا د خپې لاندې که، دغه منبر دی، دغه بلندي ده. د کعبې سفر اسان دی مرد حالی چې کله ځانه سفر وکړي سفر دا دی. کعبې ته حج له خو باره حجي صاحب لاړ شي نه، خو د ځان نه عقل خپل می او د خپل انا نه سفر کول، خپل ځان یېرول او الله پاک او د هغه محبوب او د هغه انسانیت ته ځان وقف کول اصل کې سفر دی. او کعبې ته تله حج دغه دی. excuse me. هر منعم چې دلجویي د قلندر کا، هغه نه دی قلندر، قلندر دا دی منعم ورکولو والا. دلجویي د قلندر کا، څوک چې د قلندر قدر کوي، د قلندر خیال ساتي، د قلندر سره مینه کوي، نو اصل قلندر دی د قلندر د خیال ساتونکی. هر منعم چې دلجویي د قلندر کا، هغه نه دی قلندر، قلندر دا دی چې توانګر د قناعت په خزانه شي، بل توانګر په جهان نشته. توانګر دا دی یو سړی چې په قناعت موړ شي
او مالدار شي په قناعت، نو اصل مالداري او اصل مړښت دا دی چې د قناعت اختیار کی، څه چې دله الله پاک ورکړي چې د په هغې صبر او شکر وکړي. نو هر منعم چې دلجویي د قلندر که هغه نه دی قلندر. قلندر دا دی چې توانګر د قناعت په خزانه شي، بل توانګر په جهان نشته توانګر دا دی. او دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا، چې زر خاورې که رحمانه هنر دا دی. واه دا هنر نه دی چې څوک خاورو نه سره زر جوړ کړي، دا هر څوک کولی شي. د یو کوز مقام نه یو اوچت مقام ته تلل، د یو معمولي ځای نه یو اعلی ځای ته تلل څه ګران کار نه دی. هنر دا نه دی چې خاورې څوک سره زر کا، چې زر خاورې که رحمانه هنر دا دی چې دی دا سره زر خاورې وګڼي، چې دی په اوچت مقام ځان یو خاکسار انسان وګڼي. هنر دا دی. هنر دا نه دی چې خاورې څوک سره زر کا، چې زر خاورې که رحمانه هنر دا دی. مننه. السلام علیکم.